او مجاهد او سابقه مجاهدینو ته دا پیغام دی لکه تاسو چې څنګه مخکې قربانۍ ورکولې لکه په افغانستان کې تاسو قربانۍ ورکولې ستاسو شهیدان ستاسو فدایان هغه موږ تاسو ته معلوم دي الحمدلله دا کله چې دی دا ډېر پوره مجاهد کلی دی الله جل جلاله تاسو ته د نور خدمت کولو توفیق هم درکړي نو ټولو حسین او خلاف الله ټولو مجاهدینو او ټولو مؤمنو مرسته مو دا پیغام دی تاسو راشئ چې موږ سره خپل صف او ګپ وګاو ولرئ تر څو په دغه پاکستان کې موږ اسلامي نظام حاکم کړو او اسلامي نظام په چته باندې ژوند وکړو او علماو ته دا پیغام دی تاسو درس او تدریس باندې په دعوت په دې باندې رحمت للعالمین حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وراثت حق نشي ادا کولی تاسو ځوانان تاسو جهاد ته او ځوانانو ته جهاد دعوت ورکړئ تر څو په دغه خپل ژوند کې اسلامي نظام حاکم شي باید چې ټولو ته دا خبره ښکاره کوو چې په سیمه حرکات مجاهدینو عملیات او ګرځېدل د باغ او اصلاح ټول تبلیغات ناکامه کړل د الله جل جلاله په نصرت سره د پښین او خلاف الله په ټولو تحصیلو کې زموږ د تحریک طالبان پاکستان مجاهدین فعال مرکزونه او جبهي ګروپونه او انټلیجنس کسان موجود لري په هر چا د فوج او اصلاح د حمایت ثبوت پیدا شي بیا حق د شکایت نه لري د پښین او خلاف الله ولایت د انټلیجنس ادارې له طرفه